خوست کې د شهداو او معلولینو ریاست چې ډېری وخت دلته معلولین د یتیمانو او شهیدانو وارثین د خپلو چارو د ترسره کولو لپاره راځي. په یاد ریاست کې تر دې مهاله 2900 کورنۍ ثبت شوي. د یاد ریاست مسؤلین وایي چې د یتیمانو، معلولینو او شهیدانو د ثبت لپاره خپل سروي او څېړنه په شفاف ډول سره ترسره کوي او خوست میشتو ته ډاډ ورکوي چې ټولو ته به یو شان حقوق رسیږي. موږ د خوست ولایت شهداو او معلولینو ریاست په باره کې به دا معلومات درکړم چې موږ سره تقریبا 2900 کورنۍ د شهیدانو دا ثبت دي او په دې کې موږ خپله د امارت والا صرف 200 کسان دي، 200 کورنۍ دي. د نور څومره چې دي لکه 2700 کورنۍ دا د ملکي خلکو او د تیرې ادارې څومره عسکر دي مثلا د کمپنۍ ول دغه موږ سره ثبت شوي دي. څو پورې چې موږ اول نه شروع شوي یو دې وخته پوره موږ هېڅ تفاوت نه ده کړی. ته څومره چې موږ د امارت لیکلي دي دومره موږ د ملکي خلکو لیکلي دي او دلته موږ ته راځي امارت والا راځي عام لیکو او که د تیرې ادارې والا دي که ملکي دي د ټولې کورنۍ په یو طریقې سره لیکو. بلخوا دلته راغلي کسان د یاد ریاست د کارکوونکو کړنې ستایي او زیاتوي چې د پخوا په پرتله یې اوس چارې خورا په چټکۍ سره پر مخ روانې دي. الحمدلله ښه په صحیح تفصیل، ښه په صحیح منظم یې کارونه روان کړي دي. دا نشته چې تر اوسه خپل وفاسۍ دریمه کار نه وي. ماموریون کارمندون ښه په طریقه ویلوړ دي، کار یې ښه صحیح روان کړی دی. الحمدلله شکر هزار هزار. زموږ ورور چې شهید شو هغه یتیمان یې پاتې شول او راغلل دی موږ کور ته تسبیح یې وکړه، ماشومان یې ولیدل. نه بعد موږ دلته سب کړو بیا نه بعد موږ ته زنګ والو روز یې واکسي ماشومان واکسي یتیمان چې دا سره پوتې دي کونډه تیم لري که نه لري د موږ سره همکاري وکړه په دې برخه کې. راغله دلته نن زنګ یې ته کړی و د موږ یتیمان یې ولیدل. د یتیم پلار چې دا تقریبا 14 کاله مخکې کېږي د جمهوریت په دوره کې واپس شوی ده. دلته موږ سره اوس کوم تعصب نه ده موجود، یعنی کوم توفیري چلن نه ده موجود دلته. د یاد ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال د خوست په شهداو معلولینو چارو ریاست کې د اسلامي امارت په راتلو سره د 1300 کسانو مخنیوی شوی چې په غیر قانوني توګه به یې د یتیم، معلول او شهید په نوم سره پیسې اخیستلې.